ناظرین څه علما داسې دي چې هغوی د ښځو تبلیغ یا د ښځو مدرسې خلاف وي. آیا دا خبره د دې حق ده؟ کو حق ده نو هغه څنګه؟ راځئ د دې مولانا صاحب نه واورو چې آیا د ښځو تبلیغ یا مدرسه دی ولې نه مني. نو راځئ چې د مولانا صاحب نه واورو. زه په خپل ذاتي طور باندې د ښځو د تبلیغ هم سخت مخالف یم، کلک. ما به مناظرې هم کړي علماو سره، مخکې زما د ډزو ډېر اوسې نه کوم. او د ښځو د دې مدرسو نه دی، دغه ځای کې مدرسة البنات د شیخ الحدیث ده، دغه ځای کې مدرسة البنات د شیخ الحدیث ده، دغه ځای کې مدرسة البنات د شیخ الحدیث ده. زمونږ د وفاق بورډ ورله باقاعده منظوري ورکړې، ډېر لوی لوی شیخ الحدیثان قایل دي، لوی لوی مفتیان قایل دي، خو د یو سره یې نه منم. نه د یو شیخ الحدیث سره د ښځو تبلیغ او د ښځو مدرسه منم، او نه ورته جایز وایم د دلیل په رڼا کې، او نه د یو شیخ الحدیث او د یو مفتی سره د ښځو تبلیغ منم، او نه د دې خبرې قایل یم. د دې دواړو خبرو زه کلک مخالف یم. خو داسې مخالفت نه چې نه منم، نه منم. په یوه خبره باندې به لا تعد ولا تحصى ادله موجود وي. په یوه خبره باندې چې زه نه منم انشاءالله 1,00,000 دلایل به پیش کوم. څومره دلایل؟ د ښځو تبلیغ نه منم 1,00,000 دلیلونو ته تیار یم. را جمع دې شي د ټولې دنیا عالمان او مفتیان، زه اوس مناظره کوم په دې مسله. د ښځو مدرسه نه منم. راجمه دې شي د ټولې دنیا مفتیان او د ټولې دنیا شیخ الحدیثانه، په دې یوه مسله به ورته 1,00,000 دلیلونه د قرآن او د سنت او د فقه اسلامي نه پیش کوم. دا مې رایه ده. باقي دغه جګړې چا سره نه کوم، که څوک یې کوي او که نه کوي. که په دغه مسله کې برنا حق ما نو الله به سزا راکوي، او که زه په دغه مسله کې حق ما نو الله به ما اجر او ثواب راکړي په آخرت کې.